موږ سره داسې ظلمونه روان دي. اوس کوم ظلم د میډیا پر مخ باندې موږ ته بیان کړو، که موږ اوس درته بیانوو در ماښام هم دا زموږ ظلمونه نه خلاصېږي، کوم ظلمونه زموږ سره کېږي. دلته موږ 12 مطالبې ودې خلکو ته ایښي دي. هر څوک موږ د دې پوځیانو سره موږ تنګ راغلي در دا ځاګر چمن او سپین بولدک ترمنځ و دروازې ته تللې دغه لاره باندې د نن سهار راهیسې د ترانسپورټرانو او د مزدورکاره چې کوم غریبکاره لغړیان ورته ویل کېږي د هغوی له لوري احتجاجي پرلت ناست دی. دغه دوی احتجاجي پرلت ولې کښېنولې دي، غوښتنې څه دي او تر کومه پورې به ناست وي، دوی نور تر کومه پورې دغه احتجاج لمن پراخوي، دا هر څه به له دوی له مشرانو څخه پخپله د دوی له خولو واورو. فلحاله خو موږ نن ورځ پرلت کښېښوی، یعنې د ماخستنه څه بیا زموږ احتجاج جاري سولو. که څه کوټیان والا دي، مثال که چمبر والا دي، که ترنجټ والا دي، هغه د خپل مشران بیا په خپلو ځایو ودروي. دلته موږ 12 مطالبې ودې خلکو ته ایښي دي، پر دروازه باندې کوم ظلم شروع دی، یا د پیدرو سره یا د لغړیانو سره، یا نه ځای چکین شروع دی، یا مثال د زنانه د نارینه سره ورسره یي، هغه زنانه په کمره دننه کې پوښتنې ځین کوي. دا خو نه په شریعت کې راغلي دي نه په اسلام کې راغلي دي. سته د زنانې سره په کمره کې او خبرې کوي، پوښتنې ځین کوي. موږ دا وایي، د عوام ټوله وایي چې مثال دغه روایت ختم سي. دا کوم د زنانه چې په دې ځای کې پوښتنه کوي، دلته زنانې د دوی سره سته، باید زنانه د زنانې پوښتنه وکړي، که چکین کوي که پوښتنه ځین کوي. او پاته سولو دا نه ځای چکین موږ ختم کېده غواړو، د شینجي ګیم دې ختم سي او د کمپیوټران دې فعاله سي. بل داسې مثال چې د غټو ګاډیانو والا دي، دا انرسۍ له ورځي خپل خاوند یې نسي ورکړلی دی، په ډنډو وهي نه یې پرېږدي، ډریوران څه کاغذان اخلي. یعنې یو دی عمل یې نه دی کړی چې پر دې دروازه باندې که لغړیان راوړي، مثال که مسافر راوړي، تنګول سره کوي. دا رمي والا رفایې والا. راتلونکي ګامونه خو بیا موږ مخته نور پروګرامونه لرو، بیا به موږ کوژک بندوو، مخته زوړ چمن به بندوو، او دا رقم به د عدلا خان ژیړې بند به بندوو. دا پروګرامونه موږ مخته راته ایښي دي. موږ سره داسې ظلمونه روان دي. اوس کوم ظلم د میډیا پر مخ باندې موږ ته بیان کړو، که موږ اوس درته بیانوو در ماښام هم دا زموږ ظلمونه نه خلاصېږي، کوم ظلمونه زموږ سره کېږي. دوی وویله چې دغه احتجاج به تر نن ماخستنه پورې دغه د احتجاجي پرلت په شکل ناست وي، لیکن له ماخستن 12 بجو څخه وروسته به دغه د چمن او سپین بولدک ترمنځ چې کوم په چمن کې کومه لاره ده د ټرانزیټ لپاره او د ټرانسپورټ نور ټرانسپورټ لپاره به دوی دغه لاره تړي، او ممکن بیا وروسته د کوژک په غره کې د کوټې او چمن لویه لاره هم وتړي، تر څو د دوی غوښتنې نه وي ومنل سوي.